د غزني ولایت د 8 ولسوالیو واکسیناتورانو لپاره د ظرفیت لوړولو 21 ورځنی سیمینار چې د جک موسسې لخوا د یونیسف په همکارۍ په دغه ولایت کې جوړ شوی و پای ته ورسید. مسؤلینو وویل چې په دې سیمینار کې 21 تنه نارینه او ښځینه برخه اخیستې وه چې د دې ولایت د 8 ولسوالیو 13 واکسیناتورانو ته 13 موټرسایکلونه هم وویشل شول. مسؤلین زیاتوي چې د دې ولایت 110 کلینیکونو ته د ماشومانو د خوارځواکۍ لپاره د اشتها ټیسټ کیټونه هم ویشل شوي چې د WFP لخوا تمویل شوي دي. با تعداد 21 تن واکسیناتور اشتراک کرده بود که 7 تایشان آقایان بود و 14 تن هم از خانم ها بود که هزینه مجموعیشان بالاتر از 2 میلیون افغانی بود و همچنین ما شما شاهد توزیع 13 اراده موتورسیکل بودیم که قیمت مجموعی موتورسیکل هم بالاتر از 600,000 افغانی بود. د یونیسف په مالی لګښت او د ساتمې او د جک موسسې په همکارۍ باندې په دې وتوانېدلو چې هغه 14 ورونو ته چې موږ موټرسیکل نه درلودو ورته موټرسیکلونه د ما یونیسف په مالي لګښت باندې برابر شول تر څو د دې موټرسیکل په واسطه باندې هغه لرې پرتې ساحې چې په هغې کې به وخت ناوخت د واکسینو نه زرک راپور موږ ته راتله نو د همدې وسیلې په واسطه باندې به انشاءالله رحمان الته قوي جوړ په وخت واکسین تطبیق شي. په همدې حال کې د دې ولایت یو شمېر واکسیناټوران وایي چې مخکې د ترانسپورټي وسایلو د نشتون له امله ډېرې ستونزې لرلې خو اوس د دې موټرسایکلونو په ترلاسه کولو سره کولی شي د دې ولایت لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه وړاندې کړي. نو د جک موسسې په همکارۍ باندې موږ ته خپله 21 ورځې ټریننګ هم دایر سو چې موږ هغه ټریننګ واخیسته او تصدیقنامې هم راته راکړې. نو د جک موسسې په همکارۍ باندې موږ ته خپله سکوټر هم راکړی سو چې موږ کولی سو د هماغه سپینو ساحو ته په دغه سکوټرو باندې لاړ سو چې دغه ساحو کې مخکې ډېر مشکلات و. پیش ما خیلی امرای مشکل مواجه بودیم به خاطری که ما ترانسپورت چیزا نداشتیم رسیدگی به قریه نمیشد اشتکاز واکسین میماندن و حالی این وسایل که پیدا برای ما توزیع شد به می وسایل می توانیم که همو ساحه را کوریج کنیم و پوشش فیصدی واکسین ما بلند برود. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې هم د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د درملنې لپاره یو بستریز کلینیک د 10 میلیون افغانیو په لګښت د جک موسسې یونیسف او د عامې روغتیا ریاست په همکارۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.